السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به واوسئ. ګرانو، نن به درته د اور او مینه ناول 13مه وروستۍ برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې شمشاد له خپلو 3 ملګرو سره په دې هیله له ایران څخه ترکیې ته حرکات وکړ څو هلته پیسې وګټي او د خپل خسر ولور پوره واده وکړي. خو په لاره کې د ترکي پولیسو د ډزو له امله شمشاد ځان اوبو ته وغورځاوه او ووژل شو. شمشاد جسد 10 ورځې ترکي پولیسو په یخه خونه کې ساته او په 11مه ورځ د شمشاد جسد یې پولیسو په الوتکه کې بار کړ. لال جان زیړک او غنم رنګ هم په همدې الوتکه کې کېنول. درېواړو یو بل ته رټ کتل. الوتکه هوا ته پورته او تر لږ ځنډ وروسته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوه. مرجان او غنم رنګ دواړه د شمشاد تابوت ته ناست او ژړل یې. زیړک په هوایي ډګر کې له ورسره تیری تلیفون واخیست او جانباز ته یې زنګ وواهه او ورته یې وویل زه زیړک یم، ترکیې ته بوختو پولیسو په موږ باندې ډزې وکړې، وتښتېدو خو شمشاد ته ځان اوبو ته واچاوه او ووژل شو. جنازه مو د کابل هوایي ډګر ته راورسوله. نن شپه یې بغلان ته دروړو، ته دې خبر یې؟ د جانباز شونډې ورپېدې او ویې ویل هلکه دروغ وایې که رښتیا؟ زیړک په ژړا شوه او ویې ویل کاکا والله که دروغ وایم غنم رنګ او مرجان هم راسره دي، یوازې نه یم. نور یې تلیفون پرې کړ. ټوله شپه جانباز ویده نه شو. فتح خان هم خبر کړ چې په ولور پسې تللی زوم یې د ترکي اوبو کې غرق شوی دی او مړ شوی دی. سبا 9 بجې د جانباز کور سره یو سراچ ډوله موټر ودرېده. په کوڅه کې منډې شوې چې هله جنازه یې راوړه. زیړک، غنم رنګ، مرجان او بهیر جنازه د جانباز کور ته راننویسته. جانباز خپل ګریوان څیرې کړ، چیغې کړې او ویې ویل اوه شمشاده، اوف خدایه. له کوټې ملالۍ جنازه ولیده، رامنډه یې کړه. جنازې ته یې ځان راورساوه، ځان یې پورته کړ او په ځمکه یې وویشته. په خپلو ویښتو کې یې ګوتې بندې کړې، غوټه ویښتان یې له غمه وشکول. د تابوت د مخ تختې لرې کړه چې شمشاد مړ دی. خپل مخ یې د شمشاد په مخ کېښود. بې اختیاره یې له سترګو اوښکې روانې وې. 10 دقیقې همداسې سر د شمشاد په مخ ور ایښی و. بیا یې ځان پړ مخې په تابوت ور واچاوه. ټولو فکر کاوه چې ملاله ژاړي. د جانباز میرمن رڼا په بیړه راغله. ملالۍ له لاسو ونیوله. ویې لیدل چې د ملالۍ زړه درېدلی او په وجود کې یې ساه نه چلیږي. رڼا وویل اهله جانبازه، ملاله ترور ساه نه باسي. دې وخت کې د جانباز د ګاونډي ملک سلام بوډۍ میرمن ښاپیرۍ
حویلی ته راننوته. د شمشاد د تابوت تر څنګ یې ولیدل چې ملالۍ اوږده غځېدلې وه. رڼا یې کله په خوله لاس ږدي او کله یې په سینې لاس ږدي چې سبا سي او که نه. ژر ژر ورته راغله رڼا او وویل ښاپیرۍ مورې ته دا وګوره چې سا باسي که نه. ښاپیرۍ خپل لړزېدلي لاسونه د ملالۍ په خولې او سینې کېښودل او ویې ویل فکر کوم سا نه باسي. هله یې هنداره راوړئ چې په خوله یې ورته کېږدم، بیا معلومیږي چې ژوندۍ ده که مړه. رڼا ژر ورته هنداره راوړه. ښاپیرۍ چې د ملالۍ په خوله هنداره کېښوده خپل لاسونه یې وټکول او ویې ویل خدای دې وبخي ده هم مړه شوه. دا وخت نو د جانباز حویلی له کلیوالو ډکه وه. خپل او خپلوان حیران ولاړ او سلګۍ وهلې. د یوې درتېدلې او بورې مور د مهربان زړه په درېدو سره په کلي کې د یوې 11 کسیزې کورنۍ روښانه ډیوه په نږدې 1 لسیزه کې له یوې مخې مړه شوه. خپلوانو او کلیوالو ته یوازې ساړه آهونه او ځورېدونکي یادونه پرېښودل. د دې آهونو او دردونو په اور کې تر ټولو ډېر درد او سوی د ګلونو رنګینې سولې ته ورسېد. د اور او مینې په دې جګړه کې د هغې محبوب سمندرونو اور واخیست او دا د خپلو اوښکو او فریادونو په سیند کې ډوبه وه. دا و د اور او مینې ناول پای. راتلونکی ناول به مو د هدیرې ناوې وي او هره شپه به مسلسل نشریږي. که ناول مو خوښ شوی وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو لوی الله مل شه.